سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت څلور حصے دی. اوله حصہ 100 آیتونه، په اوله حصہ کې اثبات التوحید ذکر کړي. دا حصہ 3 بابونه دی. باب اول 100 آیتونه وو. په اول باب کې بیانو دغه دریو ډلو کم چې فاتحه کې ذکر وو، هلته اجمالاً و دلته مفصل بیان کو. باب ثانی 20 نه 9 پورې. په دویم باب کې هغه اصل مسله وه د دې حصې چې هغه اثبات التوحید په عنوان د اعبدو، خو په خطاب عام سره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. بیا ورپسې باب ثالث، دریم باب، آیت 40 نه تر کوم ځای چې ما تلاوت وکړو. په دې باب کې هماغه اصل مسئله د دې حصې بیانوي چې هغه اثبات التوحید دی په عنوان د اعبدو، خو په خطاب خاص سره. دلته بني اسرائیل خاص کړي. که عام خلک نه مني، تاسو خو ځان ته د پیغمبرانو اولاد وئ، تاسو دا مسله ومنئ. نو په دې باب کې بني اسرائیلو ته خطابات ذکر شو. اول رکوع بطور تمهیدو. تمهید کې 6 خبرې وي: تحریف، کتمان د حق و ترک عمل، صبر، صلات و ایمان بالآخرت. بیا خطاب اول آیت نمبر 20 نه تر آیت نمبر 2 پورې. په خطاب اول کې 8 نعمو، 2 نقمو تتمو بالترغیب. دویم خطاب آیت 3 نه 2 پورې. په دویم خطاب کې 3 خباثاتو د قدیم یهودو، 4 د موجوده یهودو، تتموه بالتخویف بالبشارت. دریم باب آیت 3 نه 6 پورې. دریم خطاب. په دریم خطاب کې 2 نور خباثاتو د یهودو: یو انکارهم من الاوامر، دویم اتیانهم بالنواهی، چې دوی د اوامرو نه انکار کوي، نواهیو باندې راتله کوي. تتموه بالزجر. بیا ورپسې 4 خطاب و آیت نمبر 8 په 4 خطاب کې ترقی و د مخکې نه، چې اوامر نواهی خو پریږده ده. انکارهم من انبیاء السابقین، دوی د پخوانو پیغمبرانو نه انکار کوي. او تتموه بالزجر. بیا 5 خطاب و آیت نمبر 90 او 90 کې 9 او 90. په دې کې مزید نور ترقی و د مخکې نه، چې پخوانی پیغمبران سه انکارهم من هذا النبی، د دې موجوده پیغمبر نه انکار کوي چې کوم ورته مخامخ ولاړ دی. او تتموه بالزجر. بیا 6 خطاب و دوی آیت نمبر 91 نه تر کوم ځای چې ما تلاوت وکړو، د آخري خطاب. په دې کې د مخکې نه مزید نورم ترقی وه.
چې دا پیغمبر څه انکارهم من هذا الكتاب، دوی د دې کتاب نه انکار کوي، د دې قرآن نه چې کوم الله ورته رالیږلی. او اخره کې تتمه هغه ذکر کوي بالمباهله، تتمه بالمباهله، چې نه مني د الله کتاب نو دوی ته ووایي راځئ چې مباهله وکړو. نو د دوی هغه انکار د دې کتاب نه هغه په 3 آیاتو کې مونږ لوستلی و. اوس ننني سبق کې تتمه ده. د کم آیت نه چې ما تلاوت وکړو 499 پورې 3 آیات دي. په دې کې تتمه ده بالمباهله، دا خطاب اتمام کوي، دا خطاب پوره کوي، خو په بیان د مباهله. دلته در اصل داسې مونږ ویلی شو چې تحدي ده د مباهله بعد المناظره. ځکه وروستو ټوله مناظره وه په تذکیر د ادله، او ادله په مناظره کې وي. نو مناظره کې خلک دلایل پیش کوي، په دلایلو فیصله ونشي، نو آخر کار بیا چې کله فیصله نه کیږي بیا مباهله ته خبره ورشي. مباهله څه شی دی؟ مناظره څه دي؟ په دې وروستو خبره کوم. خو اکثر خلک هغې وایي ډایرکټ چې کله ته ورسره بحث کې وي راځه مباهله وکړو، حالانکې ته مناظره نه پیژنې، مجادله نه پیژنې، مناقشه نه پیژنې، ته مباهله پیژنې نو وی چې یاره مونږ مباهله کوو. لکه خاص کر عثمانیان هغې وایي راځه مباهله کوو، چې هغې ته وی کله مناظرې تحدي ورکې هغې وی مباهله کوو. حالانکې قرآن ورته ووایه چې قرآن کریم کې خو اول مناظره ده، د قرآن په طریقه ولې نه ځي؟ مناظره به وکړو، که په مناظره باندې مسله حل نه شوه بیا به مباهله وکړو. شیخ د پنډۍ هغه نه چا تپوس وکړو یو ځل، وی دا عثمانیان څنګه خلک دي؟ د عثمانیانو په باره کې، ځکه دوی توحید بیانوي. هغه ډېر ښکلی جواب ورکړ، وی د توحید په رنګ کې د توحید د انکار کوي. او داسې خلک وي د توحید بیان به کوي، ته به پې غلط شي، یاره دا خو موحد دی. د سنتو بیان به کوي، ته به پې غلط شي، دا خو متبع د سنت دی. د قرآن درسونه به کوي، ته به پې غلط شي، یاره دا خو حق پرست دی، د قرآن بیان کوي. حالانکه د قرآن د درسونو په رنګ کې دی د قرآن نه انکار کوي. د قرآن د درسونو په رنګ کې، د سنت د بیان په رنګ کې دوی د نفاذ د قرآن او د سنت نه انکار کوي. خصفا هغه جدا خبره ده چې څوک په قال سره او څوک په حال سره کوي. نو چې په دې خلکو څوک دوکه نشي د دې په توحید باندې. خوارجو به داسې توحید بیانولو ته به ورته حیران وي، خو هغه ونه باطله ډله وه. نو تش په توحید باندې هم نه دی چې تر څو تا دین مکمل نه منلی. نو دا عثمانیان هم دومره جاهلان دي، مناظره پرېږدي او راځه مباهله وکړو. هلکه ته مناظره ولوکه د قرآن طریقه، څنګه چې دې نه مخکې د آیاتو کې انکارهم من هذا الکتاب په دې کې جوابونه ورکړه. هغې انکار وکړو، دی ورله جواب ورکړه، هغې دعوه وکړه، دی ورله جواب وکړه د دعوې. نو دا مناظره وه. اوس چې په مناظره خبره حل نشوه نو راځه مباهله وکړو. یو 4 ټکي دي، چونکې اول ځل دا الفاظ دلته ما استعمال کړ، نو چې تاسو ته د مخکې نه پته وي چې څوک اوري دا درس بیا لیکي وروستو. 4 الفاظ دي، په دې ځان پوه کوي: مناظره، مجادله، مباهله، مناقشه. دا څه ته وایي او د دې په منځ کې فرق څه دی؟ یو مدرس د قرآن له ضروري دی چې هغه په دې پوهیږي. قرآن بیان کې او ته مناظره او مباهله او مناقشه او مجادله نه پیژنې، نو ته به ځان ته څه مدرس وایي؟ اول مناظره څه ده؟ مناظره دا د نظاره نه دی، معنی کتل، غور کول. او تعریف مختلف علماء کړي دي د لغاتو. المناظره هي النظر
بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب. المناظره مناظره صدا هي النظر واغه نظر کول دی بالبصیرت د بصیرت د پوهی نظر من الجانبین د دو اطرافونه فی النسبة بین الشیئین یو دو ډلې وي یو مسله مخې ته وړاندې کی یو شان بیانی بل شان بیانی نو د دې په منځ کې نسبت قائم کی او باغی باندې نظر د بصیرت واچي څه د پاره اظهار للصواب دې د پاره چې اصل مسله دی معلوم کی چې اصل حقیقت څه ده څوک حق بجانب ده. دا مناظره وي دوه ډلې کینی په یو مسله باندې د یو شانتي رای وي د بل شانتي رای وي نو دلایل پیش کیږي چې څوک په دلایلو کې غالب وو نو هغه وګټي داغه نظریه ومنلی شي داغه عقیده ومنلی شي چې څوک مغلوب شو هغه شکست تسلیم کړه واقعي زمونږ دلایل کمزوري دي خو نن سبا مناظره چرته ده دا خو به پخوا د صحابو او دارنګ د ائمو په دور کې نو یو مناظره ده. دویم نمبر مجادله دا د جدله نه معنی د مضبوط نیول او د دې تعریف المجادله دا څه شی دی مخاصمه بالحجج لالزام الخصم مخاصمه بحث کول دی بالحجج په ذریعه د دلایلو لالزام الخصم د پاره د لا جواب کولو د فریق مخالف دیتا مجادله وید او دا اکثر نن سبا کوي خلک مخاصمه وی په دلایلو د پاره د ملزم کولو د مقابل مد مقابل چې تا ته څوک ناست وي او ستا نیت دا وي چې زه صرف دا غلې کم بیا دې ته مجادله وي. نن سبا ټولې مجادلې وي اکثر. بیا ورپسې په دریم نمبر کې هغه مباهله ده. مباهله دا اوس چې کوم زمونږ سبق دی په دې ځان پوه کی مباهله د باهله نه معنی د بددعا کول. بددعا ښه دا ټکي یاد ساتئ چا درته مباهله څه دی ورته بددعا ته وي په لنډو الفاظو کې لغت کې ورته وایي او تعریف یې څه شی دی هي الدعاء المتخاصمین بلعنة علی الکاذب دا دعا د دوو بحث کوونکو په لعنت باندې پچا په دروغجن چې څوک په دې خصم کې دروغجن وي څوک په دې بحث کې دروغجن وي نو په هغې باندې د الله لعنت وي او الله د هغه هلاک کړي. نو داسې بددعا غوښتل وي د پاره د دروغجن چې هغه هر څوک وي به الله هلاک کوي نو دا مباهله ده. مباهله دا بددعا ته وي د پاره د چا د پاره د دروغجن بددعا کولو ته مباهله وي. څلورم نمبر کې د مناقشه د نقشه نه معنی کنستل نو دې کې داسې بحث وي چې ډیر زیات جوور زی پکې علما بحث دقیق فی التفاصیل باریک بحث کول مفصل انداز کتاب یا د لوی خلکو کاری د لوی علماو کاری. نو دا یاد ساتئ مناظره مجادله مباهله او مناقشه په دې ځان پوه کی دا څلور واړه الفاظ دا د باب مفاعله نه دي په وزن د مفاعله. نو اکثر زموږ ملګري وایي مناظره کو وایي مباهله مجادله دا غلط دی. کوم الفاظ چې په کوم وزن وي نو په هغه اوزانو باندې ادا کوي نو دا د باب مفاعله نه دی. نو دې ته به څنګه ته به ورته وایي مناظره نه کې مناظره مجادله مباهله مناقشه. نو په دې ځکه یو زمونږ بیان دی په مباهله باندې چې مباهله څه شی دی هغه ما تاسو ته تعریف وکړو د اوس نه چې بددعا غوښتل وي د پاره د کاذب چې څوک دروغجن وي په یو دعوه کې چې هغه خدای هلاک کړي دې ته مباهله وایي. یاد ساتئ اوس دې آیت کې مباهله د چا سره دا ټکي مې یاد کړئ د یهودو سره او دا مباهله د یهودو سره بیا مخکې یو سورت راځي سورت الجمعه 6 نمبر آیت کې هلته بیا صراحتا د یهودو نوم یې اغستی هغې سره دغه مباهله ده
او دا مباهله دی پسې صورت را روان دی آل عمران آیت 1 کې د نصارو سره هم مباهله ده. خو یاد ساتئ یهود او نصارا، یهودیان چونکې هغوی مولیانو پوهېدل، دوی له چې کله تحدي د مباهله ورکړی شه بعد المناظره، دوی بالکل غلی شول، سکوت اختیار کړه. ځکه دا خو مولیان خو ډېر ارامیان پوهېږي، نو هغوی پوه چېرې مونږ خو په غلطه یو، که مونږ وکنو تباه کېږو، هلاک کېږو. او نصارا ته چې کله تحدي د مباهله ورکړی شوی د نجران، نو هغوی مهلت وغوښته چې مونږ له مهلت راکړه. خو بعد د مهلت نه هغوی هم بیا دا شان معلومات وکړه د مولیانو نه، هغوی ورته ویل چې ونه کوئ، ګورې خیال کوئ، تباه بشئ، هلاک بشئ. نو مباهله نه یاد ساتئ باطل پرست ډېر سخت یریږي. لکه مرزا غلام احمد، هغه هم مباهله کې مردار شوی او هغه نه غلطي شوی، په ټټۍ کې پریوتی و، الټه مخې د غلو نه ډک شوی او خوله او مالته مردار شوی و. دې وجې هغې ته بیا وصیت وشو وروستو چې تاسو به هېڅ چا سره مباهله نه کوئ. هغه هم په مباهله کې هلاک شوی او مردار شوی و. نو اوس هم که باطل پرستو سره مباهله وشي، خو بعد المناظره، پس د مناظره نه، نو هغه الله پاک هلاک کوي. هغه خطرناک عمل دی. دینه بیا باطل پرست ډیر سخت یریږي، او دا بالکل د بحث نه بعد په اخر کې وي چې هیڅ یو فریق مخالف نه مني، نو بس په اخر کې ورله د دې تحدي ورکړي چې راځه اوس فیصله به خدای مونږ ته وکړي. نو لنډ الفاظو کې یاد وساتئ، مناظره دا علمی بحث وي د پاره د اظهار د حق. مجادله دا په بحث کې فریق مخالف لا جواب کولی. مناقشه د بعض مسائلو باریک بینی سره گفتگو وي، او مباهله الله نه د فیصلې طلب کول وي. په لنډو الفاظو کې به تاسو داسې یاد ساتئ چې مباهله په دې کې بددعا کول وي کاذب ته، او الله نه د فیصلې طلب کول دي. نو په دې ځای کې موس د یهودو ته تحدي د تحدي، کم ته چې موږ چیلنج وایو، چیلنج انګلیش ته کې د تحدي وایي، یهودو ته تحدي ده د مباهله چې راشي تاسو ځان ته حق پرست وایي کنه، تاسو ځان ته د الله تعالی محبوبان وایي کنه، راشي چې اوس کینو پته به مو لګیږي چې څوک په حق دي. لکه وروستو تاسو کتلیو یهودو هم دغه دعوی کولی چې مونږ که بالفرض جهنم ته لاړو نو مونږ به صرف څه مودې دپاره ځو، مطلب مستقل زمونږ دپاره جهنم نشته، یو څو ورځې به مونږ په جهنم کې او پس د هغې نه به مونږ وځو د جهنم نه، لکه آیت نمبر 80 کې وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، او ویل دوی چرې به ونه رسیږي مونږ ته اور د جهنم مګر یو څو ورځې د شمېر، هغې نه پس به بیا وځو مونږ به ډایرکټ جنت ته ځو. نو دوی د جنت دعوی کولی چې جنت زمونږ ځای دی. او دارنګه هم دې صورت کې به مخکې م راشي آیت 111 وقالوا ووی دوی لن يدخل الجنه، چرې به داخل نشي جنت ته الا من کان هودا، مګر هغه څوک چې وي یهود او نصارا یا نصرانیان. دې ځای کې دوی دا دعوه کوي چې جنت زمونږ ځای دی. که جهنم ته آیت نمبر 80 کې ویل بالفرض څوک لاړم زمونږ نه، نو هغه به ډېر لږ وخت دپاره وي، یو څو ورځو دپاره به وي. او دارنګ په سورة الجمعه کې هم دوی دا خبره کوي. سورة الجمعه سورت نمبر دی 2 او د دې آیت دی 6. دوی سوئی دی آیت کې ورته قل یا ایها الذین هادو، وایوا کسانو یهودیانو، ان زعمتم انکم اولیاء لله، که تاسو وایئ چې مونږ اولیاء د الله یو، ځکه دوی دا دعوی کولی چې مونږ څه یو، مونږ د الله تعالی دوستان یو، مونږ د الله تعالی محبوبان یو، دوی دغه دعوی کولی. نو دې ځای کې دوی له تحدي ده که تاسو وایئ مونږ به جهنم له یو څو ورځو له ځو بیا به وځو، مونږ د الله دوستان یو،
منګه جنت ته به داخلیږو، زمونږ بغیر به هیڅوک جنت ته نه داخلیږي. نو په دې ځای کې دې له تحدي ورکړی شوی چې راشئ تاسو مباهله وکئ، نو ستاسو به حقیقت ټولو ته معلوم شي. لکه په سورة المائده کې دوی دا دعوه کوي، د دې دا دعوه ذکر د آیت نمبر 13 پنځم نمبر سورت آیت 13 وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. و یهود و نصارا مونږه نازولی د الله یو، یعنی دوستان د الله یو. نو دی دا دعوی کوي. نو دی وجه نه دوی له په دې ځای کې تحدي ورکړی شوی دی د څه شي؟ د مباهله. چاله دی یهودو له په دې مقام کې، او په سورة الجمعه کې هم دوی له، او په سورة آل عمران 1 آیت کې بیا چاله بیا الته نصاراو له ورکړی شوی تحدي د مباهله. قل اوایا پیغمبران ان کانت، چاته وایا دی یهودو ته، ان کانت لکم الدار الاخره، کچری ستاسو د پاره کور د آخرت، عند الله پنیز د الله، خالصتا یوازی، من دون الناس بید نور خلقنا، الناس نه مراد اصحاب کرام یاغی پس نور مومنان، که د دینه بغیر خالص تاسو د پاره د الله پنیز کور د آخرت وی، خالصتا. لکه اوس ما تاسو ته وختي آیات ذکر کنه، دی وی لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. او سورة الجمعه کې به ندی دا دعوه ده. نو الله پاک وی تدی تو وای که تاسو د پاره کور د آخرت وی پنیز د الله یوازي، یعنی تاسو د جنت ټیکیداران ځان ته وای. دا اوس هم بعضې خلک شته شین پټکی په سر کړي، هغې ځان ته د جنت توتیان وي، دا دغه یهودو بچي دي. نو اوس دې له تحدي ده د مباهله. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، فتمنوا الموت، نو اغواړي الموت مرګ، فتمنوا الموت، مفسرین معنی کوي ادعوا الموت، اغواړي مرګ، على اکذب الفریقین، مرګ چا د پاره غواړي؟ په ډلو کې چې څوک دروغجن وي هغې دپاره. بعض وایي چې دلته اشکال د اعتراض دی، فتمنوا الموت وغواړي مرګ. ولې؟ وی حدیث کې راځي لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعطب. وی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمای چې تمنا دې نه کوي، ارزو دې نه کوي هیڅ یو تن ستاسو د مرګ. مطلب داسې دې نه وي چې یا الله ما مړ که بس ما واخله. ولی اما محسنا فلعله یزداد، که چېرې دا نیکوکار وي، نیک وي، نو کیدی شي چې نیکي نورم زیات کړي، ځکه دې مرګ نه غواړي، کیدی شي نیکیانې نورم سیوا شي. و اما مسیئا، او که چېرې دې ګناهګار وي، فلعله یستعتب، نو کیدی شي چې دې توبه وکړي، الله نه معافي وغواړي. نو ځکه وي تاسو مرګ مه غواړئ. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی، صحیح حدیث دی. نو بیا ویره دلته فتمنوا الموت کې دا معنی مه کوئ چې مه غواړئ مرګ، فتمنوا الموت چې وغواړئ مرګ، دا معنی مه کوئ، ځکه حدیث کې منع ده. دراصل په حدیث او په قرآن باندې اول چې څوک ځان پوي کړي نو بیا دلته ورله اشکال نه راځي. حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی، او په دې چې کوم تمنا د مرګ ته حکم شوی چې دا تاسو وغواړئ، دې کې ډېر فرق دی. دې فرق ته تفسیر ابن کثیر امام قرطبی رحمه الله هغې ورته اشاره کړی. په دې کې تمنا د مرګ نه دلته څه شی مراد دی؟ مباهله. دا اوس چې دا ټکې ما تاسو ته ووایي، دا هغه تمنا د مرګ نه ده چې کوم حدیث کې وایي، خو مؤمنانو ته وایي چې تاسو به ځان له نه غواړئ، دې ته هم وایي چې تمنا د مرګ وکئ. داسې خو ورته نه وایي چې ځان له وغواړئ، مباهله وکئ. او په مباهله کې ځان له غوښتل نه وي، هغه چا له غوښتل بیا وروستو خبره ده چې څوک کاذب دی او څوک پکې صادق دی،
خو غواړي فریق مخالف په دې نیت چېرې زما دا مقابل دغه دپاره زه دا بد دعا غواړم. نو دا مباهله کې انسان ځان له مرګ نه غواړي چې دو فریق ولاړي د هر یو جانب نه چې دی بد دعا غواړي نو یو بل له غواړي. په دې کې د تمنا د مرګ نه مراد مباهله ده. فتمنوا الموت، نو اغواړي الموت مرګ، یعنی ادعو الموت، اغواړي مرګ، اغواړي مرګ. یهودو ته چې کله دا وویلی شه وختي ما تاسو ته چې دی بالکل سکوت اختیار کړ، دوی له پته وه چې هلاکیږو. حدیث کې مرازي امام قرطبي رحمه الله په دې ځای حدیث ذکر کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی هغه فرمایي لو ان اليهود، کچری یهودیان تمنوا الموت، غي غختلې وې مرګ، لماتو خامخا مړه شوي بو. که مرګ یې غختلې وې مسلمانانو له هم دی به خپله مړو، ولې دی باطلو کنه. ورأو مقامهم، او لیدلی بو دوی خپل مقام، من النار دور، ډایرک به ورته تلي وو. نو مولیان خو ډېره رامیان یې هغې چېرته ګیرېږي، ځان ګیرئ. نو هغې رستو شو ده مباهله نه. فتمنوا الموت، نو وغواړئ مرګ. لږ سورة الجمعه مو ګورئ، بیا وختي مو کتو هماغه آیت چې نورم واضح شي. 2 سورت آیت 6. قل یا ایها الذین، دلته مستحدیده د مباهله چاله یهودو له. قل یا ایها الذین، ویا او هغه کسانو، هادو یهودیانو ته خطاب، ان زعمتم کچری تاسو ګمان کوئ، انکم یقینا تاسو، اولیاء لله دوستان د الله، من دون الناس بید نور خلقنا، فتمنوا الموت، نو غواړئ مرګ. کچری تاسو رښتینی، که رښتینی یې مرګ غواړئ، یعنی مباهله وکئ. نو دلته مو ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی، که رښتینی یې نو غواړئ مرګ، یعنی مباهله وکئ. نو اوس دوی خو غلی شو، قرآن په خپله جواب کی ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، ولن یتمنوه، او چرې نه غواړي دوی هو د مرګ لره ابدن، هیڅ چرې کله هم دی د مرګ تمنا نه کوي، یعنی مباهله نه کوي. ښه بیا درته مدینه مراد څه شی شه؟ مباهله. چرې هم دوی تمنا د مرګ نه کوي، یعنی مباهله نه کوي. ځکه مونږ لفظي معنی خو دلته نشو کولی چې دوی چرې هم مباهله نه کوي، یا راځئ چې مباهله وکړو. لغوي لفظي معنی پکار ده دلته. ولن یتمنوه، او چرې تمنا نه کوي، نه غواړي دوی دې مرګ لره ابدن، چرې هم هیڅ چرې دی نه غواړي. ولی بما قدمت، په سبب داغه چې مخکې لیږلي دي، ایدیهم لاسونه د دوی. څه لیږلي دي؟ اعمال. هغه اعمال کم؟ اعمال بد اعمال، شرکیات، بدعات. د هغې د وجې دوی مباهله نه کوي. ولن یتمنوه، یوه نقطه دلته وایي لن یتمنوه، او دارنګ دیزی کې وی لن. او بیا سورة الجمعه آیت نمبر 6 پسې چې وګورئ هلته هم جواب کړی دی. هلته وی ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، هلته وی ولا یتمنونه، او دی نه غواړي دی مرګ لره چرې هم په سبب دغه چې مخکې لیږلي دي لاسونه د دوی. هلته لا سره لا نفي راوړی، لا د پاره د نفي، او دیزی کې لن راوړی دی. دا ولی؟ دا یو اهمه نقطه ده چې دا مو ذهن کې وي. دلته په لن سره ذکر دی، هلته په لا سره، ځکه چې هلته دعوه ده غیر مؤکده، دعوه د دوی ده خو غیر مؤکده، دومره تاکید پې نه دی شوی. هلته هغې دعوه کړی دی. څنګه دعوه؟ چې مونږ دوستان د الله یو، دومره تاکید هلته پې نه دی شوی.
دیزی کې د دې دعوه ذکر شوی دا مؤکده دعوه ده چې جنت خالص زمون دی، جنت خالص زمون دی. لکه وروستو آیت نه اندازه کیږي چې دی سوی ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس. و دې دپاره آیت هم ما تاسو ته خو آیت 111 لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. دی ډیر په تاکید سره دی خبره کړي چې مونږ نه بغیر هیڅوک هم جنت ته نشي داخله دی. نو د دې وجې نه دلته په لن سره تاکید سره ورله جواب هم وکړو چې چرې تاسو غوښتلی نشئ، مباهله کولی نشئ. که تاسو صرف جنت ته دخول کیږي راشئ مباهله وکړئ چې جنت ته داخل شئ. نو چې څنګه د دې مؤمنانو په وړاندې دعوه وه، هغه شان دوی له تحدي او هغه شان جواب و. ولن یتمنوه او چرې نه غواړي دې مرګ لره ابدا هیڅ چرې بما قدمت پس اف دغه چې مخکې لیږلي دي ایدیهم لاسونو د دوی. لاسونه یادی مراد د دې نه څه شی دی؟ خلک چې زیات اعمال کوي نو په لاسونو باندې کوي که نه، د دې وجې نه دلته وایي بما قدمت ایدیهم، مراد ته اعمال دي بد. والله علیم پوه دی بالظالمین، په حال د ظالمانو، یعنی تاسو ظالمان یې که تاسو هم نه کوي الله په تاسو پوه دی. په دې وخت کې هم چې څوک بعد المناظره د مباهله نه رستو شي نو الله پیژني چې ظالم څوک دی. که مناظره کې فیصله هم نشي الله ته پته ده، اگر چې خلکو ته ډیر وښایي چې یاره زه په حق یم مونږ وګټل او ډیر خپل مناظر په اوږو کښېنې او ټوپونه ووایي، خو بیا هم ګورې الله په ظالم پوه دی. الله نه به ځان څنګه پټوي؟ د الله بندګانو چې څه حق وي هغه تسلیم کړي. چې هر څوک وي قرآن او سنت د پیغمبر چې چا درته پیش که هغه وړوکی سړی او که هغه غټ و، چې هغه هر څوک و هغه تسلیم که. بیا د هغې په مخ کې د خپل مشر، د خپل قائد او د خپل استاز او د خپل امیر او د فلانکي او ډینکې خبره بیا مه منه. چې هغې داسې وایي تاله بل خوا نه دلیل پیش کیږي د قرآن او د سنت نه، یعنی د الله او د الله د رسول خبره درته وړاندې کیږي او ته د هغې په مقابل کې خپل مشر، خپل قائد او استاز مخکې کې چې هغې څه وایي. نو تا کې او بیا یهودو کې فرق څه پاتې شه، تا کې او نصارو کې فرق څه پاتې شه. هغې به هم دا ویل چېرې زمونږ مشرانو څه ویلي دي موږ هغه کوو، ته هم وایې زمونږ مشران څه وایي موږ به هغه کوو. نه، قرآن چې څه وایي، حدیث د رسول الله چې څه وایي موږ به هغه کوو. اگر که زمونږ مشر هر څه قابل احترام به موږ له زمونږ د مشر زمونږ استاز هر څوک قابل احترام دی موږ دپاره، خو د الله او د الله د رسول په وړاندې بیا ګورې د هیڅ چا حیثیت نه پاتې کیږي. بیا به الله وي، بیا به رسول الله وي، بیا به هیڅوک هم نه هغې نه پس د هغې په مقابل. نو الله پاک وی والله علیم بالظالمین، الله پوی دی په ظالمانو. ولتجدنهم، اوس یو سوال راتلو چې ښه دوی ولی مباهله نه کوي؟ اخر وجه څه ده؟ دوی ولی داسې د مرګ نه یریږي؟ وجه څه ده؟ ګوره ولتجدنهم او خامخا ته به مومي دوی لره احرص الناس، ډیر هیرسناک د خلقو نه، علی حیات په ژوند د دنیا، دنیا پرست دي. نن خلقو کې هم د مرګ یره راغلی، ولی؟ دنیا د وجې. د جهاد نوم نشي اغستی، د جهاد کول خو لرې خبره، نوم هم نشي اغستی، نوم د قرآن د نفاذ نوم نشي اغستی. خپل هغه څخه او ګنده قوانینو ته هغې ته وایي یاره دا دین اسلام دی. نور خلق نه یادوم، مولیان یادوم، حق پرست چې ځان ته وایي، د دین ټیکیداران یادوم، د قرآن د نفاذ نوم نشي اغستی، بیان نشي کولی. خپل هغه څخه او ګنده او هغه مرتد قوانینو ته څه وایي؟ وایي یاره دا دین اسلام دی. معاذ الله ثم معاذ الله. د دې اصل حقیقت څه دی؟ اصل حقیقت دا دی چې دی کې هم دنیا پرستی راغلی. دوی لم دغه گاڑی، دا چکری، دا خوراکونه او دا ځای په ځای غوړ غوړ اشیا وخل، پیسې، تیارې پیسې او د خوشحالۍ دا ژوند، دا دی له خوند ورکړی دی. دی په جهاد او په نفاذ د قرآن څه کې ولی ځان مړه کړو، ولی ځان ووژنو؟ نو بس خپل کار کوو، لګیا یو که نه.
نن دا د مولیانو صاحبانو نظریه ګرځېدلې، جهاد لاړ، هغه سختیانې لړي. څوک وایي یاره مونږه د الله په لاره کې مزې کو، د الله د لارې برکات دي، څوک وایي د حدیثو برکات دي، څوک وایي د قرآن برکات دي. نو زه یم چې دا برکات صرف په تاسو باندې دي، په مونږ باندې دي، په دې صحابو باندې دا برکات نو، په نبی علیہ السلام دا برکات نو چې لوږې تېرولې، صحابو به لوږې تېرولې. و یاره د دې صله مونږ له الله راکوي، وایي ټولو ته بیا الله تعالی ډیر مال حال ورکړي، دي صحابو له خو ورنکه. صحابه څومره سخت ژوندونه هغوی تېرول. شیطان دی، بس شیطان خو ډیر لوی جرنیل دی، الله دې وساتي مونږ ته. داسې په یو لاره به دې تو کي چې ته به ډیر په یو ښه ګمان کې لګیا یې، خپل کار به کوې او ته به یې چې زه په حق لګیا یم، خو حقیقت کې به ته اړولې بل خواته او تا ته به ستا د عمل ښایسته کړي او ته به ځان ته په حق باندې د حق په نظر ګوري، ځکه شیطان درله د عمل ښایسته کړي. او چې حقایق بیا څوک بیان کی هغه بیا مجرم شي، هغه ملزم شي. وای دی څوک دی مجرم وای، څوک دی ملزم وای، چې څوک صحیح مسلمان هغه د هیچا پروا نه کوي د الله او د الله د رسول په مخ کې، چې هر څوک وي. نو دی یهودو ولی دی تمنا د مرګ نشو کولی، یعنی دی مباهله نشو کولی. وجه سوا دنیا پرستی. نن خلکو کې دنیا پرستی راغلی، بس دغه وی ژوند دی. څوک منځونو ته، څوک تبلیغونو ته او څوک درسونو ته کار ویلی، او نور د جهاد او د قرآن د نفاذ سره نوم نشته. قسم تاسو ته کومه، د قرآن اصل مقصد، د انسان د پیدایش اصل مقصد څه شی و؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفه. خلیفه جوړولو مقصد و چې دی به د الله احکامات نافذوي. دا نه چېرې بس مسلمانان شو بس مزیدي خوراکونه دیو. استغفر الله. وَلَتَجِدَنَّهُمْ او خامخا ته به مومي دوی لره احرص الناس، ډیر حرصناک د خلقونه علی حیات، په ژوند د دنیا ډیر حرصناک. یهودیان مولیان دي کنه، د دې امت مولیان هم ډیر سخت حرصناک دي، او دا مونږ په دې خپلو سترګو کتو. ډیر سخت حرصناک دي په ژوند د دنیا، د ژوند د دنیا پسې مړه دي، شهداو پسې خنداګانې کوي. وي سید څه تورې وکړه چې جهاد یې وکړو، ځان ام تباه کو، خلق ام تباه کو. تاسو توره وکړه، تا کوم ملک فتح که د دین اسلام دپاره. ومن الذین، او داغه کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي. په مشرکانو کې م یوه ډله وه چې هغې منکرین د قیامتو، نو هغې به هم ډېر حرص کول په ژوند د دنیا، بلکې هغې به اکثر ویل، مفسرینو ذکر کړي دي، مشرکانو به اکثر یو بل ته ویل تمتع من الدنیا فإنک فان، تمتع من الدنیا فإنک فان من النشوات والنساء الحسان. وی تمتع من الدنیا فإنک فان، وی خون واخله د دنیا نه، فإنک فان، یقینا ته فنا کیدون کې ختم بشي، هر څه به ختم شي، هیڅ به پاتې نشي. د څه شي خوند واخله، د څه شي نه فایده واخله؟ من النشوات، د خواهشاتو نه خواهشات دي پوره که، چکر ولځه، ګاډو کې ځه، خوراکونه کوو، د ګډانو غوښې خوره، کله پکې تکي خوره، کله پکې یوشې، کله وریجې او کله غوښې. مولیانو کار نن سبا وریجې دي او غوښې دي او خوراکونه دي، پیسې دي، هر خوانه مواد راتلل دي، خوشحالېدل دي. صحابو ته خدا شي چې یو ځینه م رانغی، توبې به وباسي. من النشوات، د خواهشاتو نه، والنساء الحسان، او د ښکلو ښځو نه. ښځې وکوي، مولیان وګورئ، څلور ښځې کړي ظالم بچي. د دنیا ژوند ته یې کار ویلی دی، د حق په خلاف ودرېږي، د باطلو سره، د دین اسلام په خلاف ودرېږي. د چا سره؟ جمهوریت سره. جمهوري مولیان هم ډیر شو. دین اسلام د پاره به دی خوا مجاهدین کوشش کوي چې هغه نافذ کړي، او دا بدبخته پټکو والا درسونو والا به لاړ شي او دغه مرتد خلکو په خپو کې به کیني او وایي به چې دا اسلام مجاهد دین دی، دا د دین اسلام قله ده، او دعوی به یې څه وي چې زمونږ نه لوی موحد څوک شتی نه.
ته وایه که نه خدای به داسې خلک درله را پیدا کړي چې سرمن به درنه وباسي چې ته غلطې دعوې کې چار څوک نو مشرکانو به دا ویل ښه نن مسلمانانو کې دا راغی شیطان دی نو کم کم خواته خلک اړی ومن الذین او دا هغه کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي د مشرکانو نه هم ګوره چې دلته یې کمال وکړو په اول سر کې مولیان مخکې که یهود چې دوی ډېر سخت په دنیا مین دي په دویم کې بیا پیران مخکې که ځکه مشرکان اکثر دا پیران وي کنه او دی پسې بیا اخري کې بیا عوام راځي عوام هم دی دوو ډلو ته ګوري دی دوو خبیثانو ته او د دوی نه یې زده کوي هغې هم دنیا پرستۍ ته مخکې د جهاد نه وتښتي یود احدهم څه غواړي دوی یود غواړي احدهم هر یو تن د دوی لو یعمر کاش چې عمر ورکړی شي الف سنه زر کاله دا د هغوی عدد کاملو مطلب ټول عمر ته مرادو کاش کې چې عمر ورکړی شي ټول عمر دی ژوندي وي ټول عمر هېڅ څوک ژوندی نشي پاتې کېدی مرګ د هر چا مقرري په خپله نیټه چې څه حق ته حق وایه د باطل په خلاف ودرېږه څوک دې نشي مړولی عزت تانه څوک نشي اغستی رزق تانه څوک نشي اغستی دا درې واړه د الله تعالی په اختیار کې دي افسوس دا د ایمانونه زمون کمزوري دي یهودو به چې یو بل سره میلاوېدل مشرکان دی به ویل عش الف سنه زر کاله ژوندی اوسئ و ټول عمر له ژوندی اوسئ ټول عمر له ژوندی اوسئ دنیا دی په دې دنیا باندې دومره ډېر سخت مین دي دا بدبخته مومن دغه دنیا نه خوښېږي هغه لګیا وي د دین دپاره که مړ کېږي او که شل کېږي او که زخمي کېږي که روټۍ وي یا روټۍ نه وي ژوند د سکون وي یا نه وي هغه بس هغه څه وایي چې صلی الله وسد الله رسول وایي دا د مؤمن نښه په دنیا پرستو دغه نښه یریږي وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر وما ما نافیه ده دلته هو د دې بیان ان يعمر ده او دا هو مبتدا ده او د دې دپاره خبر بمزحزه ده دا خبر ده نو معنی داسې ده وما هو در اصل کلام داسې وما هو ان يعمر ځکه دا ان يعمر بیان دی د هو او نه دی دا چې عمر ورکړی شي څه شی نه دی بمزحزه بچ کوونکی دی کس لره من العذاب د عذاب نه دې وجې مفسرین معنی کوي وما العمر بمزحزه من العذاب او نه دی دا عمر بچ کوونکی د لره د عذاب نه که زر کال عمر بالفرض ورم کی ورله عذاب نه نشي بچ کولی وما هو او نه دی دا بمزحزح بچ کوونکی د لره مزحزح معنی د منجی یعنی نجات ورکوونکی مزحزح معنی منجی نجات ورکوونکی او نه دی دا بمزحزه نجات ورکون کې دلاره من العذاب د عذاب نه څه شی نه دی ان يعمر چې عمر ورکړی شي که عمر ورله ورکړي زر کاله بچ کولی نشي والله والله بصیر لیدونکی دی په هغه څه یعملون چې دوی کوي دوی اوس چې څه کوي څه عمر غواړي څه تمنای وي د ژوند د دنیا دپاره لګیا دي الله خو ویني که نه الله ته هر څه ښکاري الله د هر چا د عمل نه خبردار دی مطلب الله به بیا د دې فیصله وکړي د قیامت پر ورځ په دې ځای باندې زمونږه حصه اوله اختتام پذیر شوه الحمدلله ثم الحمدلله په دې حصه کې مونږه اثبات التوحید بیان کړ اثبات التوحید تاسو وکتل په مختلفو طریقو سره په دلایلو سره بیان کړ ډېر ښکلی انداز کې نو د دې آیتونو دوباره خلاصه زه اوس نه وایم ځکه په یوټیوب چینل کې اوس یو بل پلیلیسټ مونږ جوړ کړی دی چې په هغې کې مونږ خلاصې وایو ملګرو اسانتیا دپاره خلاصه هم وایو انشاءالله د ټول قرآن خلاصې ته مې اراده ده که ژوندي خیري الله دې مونږ له همت راکړي د ټول قرآن خلاصې ته اراده ده چې بیا خلاصه مونږ وایو د هغې یو پلیلیسټ کم یو ملګري ته زما شاګردان چې څومره دي مشکل وي ورته نو هغې خیر هلته نه د فلفور لیکي اوري
اکثر مدرسین دي، جینکۍ ډېرې دي، هلکان هم شته خو هلکان لږ بیکاره غوندي. نو جینکۍ ډېرې دي، هغې اکثر مطالبې کوي. نو هغې وایي موږ ته ډېر اسانه شي چې موږ ته دا لفظي ترجمه او خلاصه دا موږ ته میلاویږي. نو انشاءالله ستاسو دپاره به زه خپل طرف نه پوره کوشش کوم چې څه راځي ټک ټوک هغه به انشاءالله بیانوم د خلاصو په شکل کې. هغه هم انشاءالله اپلوډ کیږي وقتاً فوقتاً. او د لفظي ترجمه چې دا ډیره ضروری ده د هغې په شکل کې به هم اپلوډ کیږي تاسو ته. د هغې به ځان له یو پلی لیسټ وي نو چې چاته هم ضرورت وي په یو ځای کې او یو آیت یو ټکي نیم ترجمه نه ورځي نو ډایرکټ به تلی شي هلته نه به ترجمه زر ځان له نوټ کولی شي. یا د یو حصې د یو باب خلاصه نه ورځي ډایرکټ به ځي هلته نه به ځان له په اسانه را خلاصه ګوري. نو انشاءالله خلاصې به هغې کې وایو او بقایه مفصل درس د هغې ځان له پلی لیست دی نو هغې نه هم تاسو اورېدی شي. او بحمدالله د الله په فضل سره مونږه د انګلیش درس شروع کړی انګلیش ژبه کې. نو چې بهر څوک کوم خلک دي د هغې دپاره دي چې هغوی هم د قرآن کریم نه استفاده وکړي ځکه پښتو اردو فارسي دې ژبو کې هم شته اراده مې شته انشاءالله هغې کې به هم کومه خو دا ضروري ما ګڼل ځکه بعضو ملګرو ما نه مطالبه کړی د دې درس چې په انګلیش کې مونږ دا درس کوو. نو الله دې مونږ له همت راکړي، الله تعالی دې زمونږ نه دا درس قبول کړي. که په دې حصه کې موږ نه غلطیانې شوي دي یقینا شوي ډېرې زیاتې شوي دي نو الله تعالی دې موږ ته د هغې بخشش وکړي. موږ کمزور یو، موږ هغه شان درس نشو کولی چې کم به مشرانو کول، کم به مفسرینو کول، کم به نبي علیه السلام او صحابو موږ د هغې د خپو د خاورو برابر نه یو. نو ډېرې غلطیانې زموږ نه شوي دي نو الله تعالی دې موږ ته هغه غلطیانې معاف کړي او الله تعالی دې موږ له د دې اجر راکړي. او انشاءالله تعالی آینده سبق کې به موږ دویمې حصې افتتاح کو لفظی ترجمه کوم وکی دی. قل او امکانت کچری وستاز د پاره الدار الاخره کور د اخرت عند الله پنیز د الله خالصه من دون الناس خالص یا یوازی من دون الناس بید نور خلقنا فتمنوا الموت نو غواړي مرګ یعنی مباهله وکي. ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی په خپله دعوه کې چیرې تاسو وایي مونږ جنت ټیکهداران یو ولن یتمنوه او هرگز نه غواړي دوی دې مرګ لره ابدا چرې هم ولی بما قدمت ایدیهم په سبب دغه چې مخکې لیږلي لاسونو د دوی والله او الله علیم پوه دی بالظالمین په حال د ظالمانو ولتجدنهم وخامخاطب ممدوی لرا احرص الناس ډیر هرسناک د خلقنا علی حیات په ژوند د دنیا د عامو خلقنا ومن الذین او داغه کسانو نشرکو چې مشرکان دي دویم ډیر هرسناک دي اول یهود دي بیا مشرکان او بیا الناس دا خلق یود خوخی احدهم هر یو تند دوی لو یعمر کاش عمر ورکړی شي الفسن زر کاله عمر یعنی ټول عمر دی ژوندي وي وما هو بمزحزحی من العذاب ان يعمر او نه دی دا بچ کوونکې دی لره من العذاب د عذاب نه ان يعمر چې عمر ورکړی شي که زر کاله عمر ورله ورم کی دا زر کاله عمر دی نشي بچ کولی د عذاب د الله نه. والله والله بصیر لدن کې دی بما پغس عملون چې دوی کوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.